رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بعضې داسې اعمال ښودلي دي چې هغه په کولو کې ډېر احسان دي، خو د هغې اجر مکمل له حج او د عمرې برابر دی. یعنې هغې ته دومره اجر میلاویږي لکه سړی چې حج له تلی او حج یې ادا کړی او حج ترې قبول شوی. یو په هغه اعمالو کې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من خرج من بیته الى صلاة مکتوبه، څوک چې د خپل کور نه راوځي د فرض مانځه په نیت باندې جومات ته روان شي او داس کور وکړي او بیا جومات ته روان شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: فاجره کاجر الحاج المحرم. دې سړي ته دومره اجر میلاو شو لکه یو سړي چې احرام تړلی دی او حج له روان دی. دویم عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغې اجر هم د حج برابر دی. نبی علیه السلام وایي: من غدا الی المسجد، څوک چې وختي جومات ته لاړې، لا یرید الا ان یتعلم خیرا، بلې هېڅ اراده نشته، صرف دا اراده ده چې جومات ته به لاړ شي یا به د بل چا نه څه خیر زده کړي، قرآن به زده کړي، حدیث به زده کړي د چا نه، او یا یې بل ته وښیي جومات ته په دې نیت لاړ شي چې چېرته ځمه جومات ته چې چاته یو حدیث زده کړم، چاته د قرآن یو آیات زده کړم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي دومره اجر وشو لکه چې یو سړی حج ادا کړی، یو پوره حج ادا کړی قبول شوی دی. یو دریم عمل چې هغه هم آسان عمل دی او د هغې اجر هم د حج برابر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من صلی الفجر فی جماعت، څوک چې د سهار لمونځ وکړي په جمع سره، او ثم قعد، بیا په خپل ځای باندې کښېني، یذکر الله عز وجل، او د الله ذکر کوي، الله یادوي، او ناست د هغه پورې تر دې چې نور راوخیږي، ثم یصلي رکعتین، او بیا دا 2 رکعته نفل وکړي، اشراق منځ وکړي، نو کانت له کاجر حجة وعمرة تامة تامة، دې ته د پوره حج اجر میلاو شو. دا هم یو آسان عمل دی. یو څلورم عمل هم موږ ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو نه داسې معلومیږي چې د هغې اجر هم د حج برابر دی. صحابه رال رسول الله صلی الله علیه وسلم ته: یا رسول الله، ذهب اهل الدثور بالاجور. یا رسول الله، مالدار خلق زمونږ نه په اجرونو کې مخکې شولو. نبی علیه السلام هغه څنګه وایي؟ هغه داسې: یا رسول الله، هغوی حجونه کوي، موږ حج نشو کولی، هغوی صدقات خیرات ورکوي، موږ دا نشو کولی، موږ خو غریبانان یو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ته یو داسې عمل نه ښیم چې هغه تاسو وکړئ، هغې تاسو ته مکمل د هغې د حج برابر اجر میلاو شي. نو صحابه ویل: یا رسول الله، راته ویښې وه. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وویل: وی تاسو د هر فرض مانځه نه وروسته 33 کرته سبحان الله، 33 کرته الحمدلله، او 34 کرته الله اکبر ویوئ. دا چې تاسو ویوئ او په دې باندې تاسو دوام او همیشوالی وکئ، نو د دې به تاسو ته دومره اجر میلاو شي لکه څومره چې د حج یو سړي حج کړی دی او د حج برابر. اوس دا عملونه څومره آسان عملونه دي، خو افسوس او د ارمان خبره دا ده چې موږ او تاسو په ذهنونو کې او زمونږ او ستاسو په دې دماغو کې د اعمالو اهمیت نشته. که یو سړی وایي زه غریب یم حج له نشم تللی، خو دا عمل وکړه تا ته د حج اجر میلاو شو. دا څومره آسان عمل دی. د هر غریب سړي دپاره د حج اجر میلاویږي په دې اعمالو سره. خو زمونږ او ستاسو نن سبا مسلماني دې حد ته رارسېدلې ده چې د اعمالو هېڅ اهمیت زمونږ او ستاسو په ذهنونو کې نه دی پاتې. د اعمال موږ ته معمولي کارونه ښکاري، موږ وایو یاره د دا به څه او د دې به اجر څه. حال دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینی پیغمبر دی، هغه د خولې نه چې کوم الفاظ راوتي دي، کوم حدیث موږ ته رارسېدلي، هغه ټول رښتیني دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې مبارکې نه چې موږ ته رارسېدلي دي. موږ او تاسو له په دې باندې عمل کول